یو خو ما مالک بده ورځ چې جنوري زه تیار کړی چې زوی واده مې ده زوی واده مې ده خو لږ صبر وکړه لګي یو انوي دې ماډل راکړی دا بلې ماته اډر راکړی دا ورشه منه که لغونه کج راواله زر زله شابه زه کوه خدای یو تاسو سره سل شو پوه شوې ته نه دا کج ده ولغونه نه دا خو سوان ده ګورې داسې کج ده داسې چې داسې خبر ورسې منډه که ورشه وا استاد خو داسې راته وویل چې اکاجی راوړه اکاجی یاره دې شاګرد سره یقین په خدای وکړه چې دا راچاودی شوه به شوې که نه دا دې وړه خدایه پاکه ده سره څه شی وکړو دا خو تیشه ده که تیشه ده غاښونه یې پرې وومه دا تیشه ده کچ داسې بل شی داسې نه ده دا وایه داسې کچ ده کچ موږ دته وایو درې کاله د ما سره شاګردي درته وکړه خو تا عقل زه نه کوم او ډوډۍ ده چې کښېنې توبه ځم کاسې خورې کاسو سره خورې ځه ورشه د خدای تعالی نیکبخته وا خدای پاکه دې کې دا کج کې مې ولا کج دا هم کج ده وګوره ته کوم یو ورته سړی نیسي استاد هم نیسي استاد دا هم کج ده دا خو سیده ده دا خو مې وړه ورته دا ولا که پوهېږم دا خو به نه وي نه دا هم کج ده ولا دا هم سیده ده دا خو به نه وي کج دا هم کج ده دې ته خو به کج نه وایي دا خو کج ده او کل په خدای همدغه به ورته ویسم چې هر څه وشو استاد مې دې پرېښود استاده ها استادو یاره ته پسې ته ما څو وخت رالېږلی وي وا استاد ما ټول سامان چاڼ کړی ښه دی ته تاسو څه وایې ګورې د ګلولي بابا زوی راځي پوه شو که نه ګوره بیا تا شړم هغه ته رانیسم ګوره ځان له سړی جوړ یو ته خطکش پش نه پېژنې ته دې ته موږ مکتب کې خطکش ویلي وو استاده ته ورته کج وایې دا کج ما ټول سامان ټول مجارۍ کې ورته خلک کچ ورته وایي که نه ته په خبره پوهېږې که نه پوهېږې خوټه کې به یې وړځم زه راځه یو شي پسې تا زه لېږم ورشه او ګیلاس اوبه راوړه ها استاده صبر وکړه شپېلې ته وایي شپېلې ته وایي خلک استاد ته ډېر احترام کوي استاده دا اوبه مې تا ته دا ودي کې دا اوبه کومه دي اوبه شته پکې استاد هغه د بل شاګرد مې چې شپې ټولې څښلې ختمې کړې دي دا اوس یې نور تازه راوړم نو دې کې اوبه کومه دي تا خو ما تش ګیلاس راوړی ده که نه دا څه دي استاد سترګې کار کوي وګوره هغه وخت تازه کېږي دا ګیلاس چې بېګې دي کې ماګۍ خوړلي دي اچولي دي که څه بېګې کړي دي کې السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر ټول ګل خاله جوړې ته کړې سلام د خیرت ده څنګه چل دا جي هغه هېڅ نه راځي هم نه پرمیشنونه راکوي چې پلانکې انوارې دا ټول دوکان یې په انوارۍ ما درته کړی ده ووروره دا به ته د انوارۍ کله وړې پانکولیا وروره زه اوس انوارېګانې نه اخلم ولې چې زما دوکان باندې نقشه راغلی نو ستا د نقشې خو د ذموار نه یم وکړی په دې انوارېګانو زما تختې لګېدلي دي او زه د سکمو پورې قرضانه کړې یم مال مې راوړی ده دا انوارې به زه په چا ته ورکوم نو پامګولیا نو خبره ده چې دا چې زه دوکان ونه لرم په سړک کې خرڅ کوم اوس دې مال سره به څه شی کوم دې انوارۍ ورسره دا انوارۍ په تا تاوان دي وروره دا ټول پرمیشنونه تا ما ته راکړي دي چې ما د دا انوارېګانې جوړې کړه دا ټول مې په تا ته جوړې کړي دي تا په خدمت کې دي چې د انوارېګانې جوړ کړي دي خیر اوسې نو زه چېرته خرڅ کړم نو دې انوارۍ سره زه څه چل وکړم اچھا جوړ کړي دي خو خپلې تختې دي که نه پس الله دې خوشحاله لره زه درنه ځم ولې څه مفته دي مفته جوړې شوي دي نه ته دومره دا ووایه که نه چې دا انوارۍ باندې به زه څه شی کوم دا تخت به زه خپل پلار ته جوړم او که خپل نیکه ته یې جوړ کړم دا انوارۍ او دا شیان ټول په تا تاوان دي پوه شوې چې هر څه لکې دا تاوان به ماله راکوې او دا مال دې اوچتوله خیره موټر راغواړه او دا مال ټول دوکان راته سپکوه ګوره چې ګوره نور مې
فشار سره خېږي ګوره څه مفته ده انوارې دې جوړې کړې دي اوس بیا وړې پوه شې ما پکې خپله ګوته د لاسه ورکړې ده ګوته وځکه ته ما نه پېژنې زه په دې غونډل باندې ټول کلي کې مشهور یم وایم چې یو حمله در باندې وکړم یو ګوت کوم دی یو بادنګ قدر ته یې زما خبرې تا سره نه دي ستا او ستا سره دي ګوره کاکا نور په خبرو دې ګوره زما سر نه خلاصېږي شاګرد مې چې کومې خبرې تا ته وکړې دي صحیح خبرې یې کړې دي پوه شوې مال بازي کې او خو په عزت سره به دا مال دې څنګه ویسې پوه شوې که نه والله نه چې دې خوله کې دا تاسو کوم ویدي سپوږمۍ در وباسم په خبره پوهېږې که نه پوهېږې نو ده په مال باندې چیچې وکړه زه خپل کور ته ځم ګوره تاسو ته که موږ هغه کار وکړو چې اول درله پیسې واخلو د مال او بیا تاسو ته انوارېګانې فرمایشونه راشي خلکو ته فرمایشونه ورکوئ او بیا آخر کې چې مال په سړي باندې جوړ کړئ بیا پکې نخرې تاسو زیاتې شي پیسې راوباسه او زرې راوباسه لوغړنه دا شاته بوځه والله به بیا داسې کار وکړم که چې ته چې پخپله به ځان ته راشي سوانون بیا وایه زه سوانتون اوس خو دومره یې کېدی شي دې چت نه موچت دی کړمه لوغړنه شاته کوئ چې ما خواته وړې عجیبه ونې خلک دي په خدای ته موږ مال راوغواړي د دوکاندارانو نه ځان قرضداره کړو د لیخو والا نه ځان قرضداره کړو او بیا چې دلته راشي ولا دا ده بیا نو خپل خولې ته ورش کړو ښه کلک موټر شه په کټ پورې ښه پرېږدې نه دي پسې کنه ولې تښتي ګوره ښه ولې تښتي ما خو ته پکې زما شیزې چې په خو داسې حساب نه که نه چې دا مال راغونډوه مال راغونډوه تا هغه پورې به دلته پرېږدي چې چا یې پوښتنه وکړي چې ما هغه دلته هغه لنډی غوندې معما څه شو بیا به ورته وکړو چې کله پیسې راکړې وې بیا به ورته سړی پرېږدو که داسې حساب وویل چې دا دوکان بند کړه صحیح منظم یې درنه لاړه نو پوه شوې که نه بیا دوکان کې څه نه لې ګوره چې ته بیا چې راشې به ځان سره ډیوالان راغونډ کړي دلته درکړه شابه دا چشمې مې واله دا مې واخله دا خولۍ هم کېږده د خولۍ انصاف ډوله دوکان صحیح بند کړه صحیح وکړه صحیح وتړه زه غواړم پوه شوې